السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د ټول د امارت مشرانو ته دا سلام او پیغام دی چې زه مولوي خان محمد محمدي زوی می مصباح الله نورانی د اختر فدریمه د پسته ماپښین د منځه د کور وتلې دي د انډیوالانو په اراده چې زنډیوالانو غوښتي منډیوالانو ته ځم او هغه تر بعضو موقعاتو پورې چې ورسېد زما سره رابطه کې و چې پلاني ځای ته ورسېدلم. اخري زما سره رابطه د ونیول چې زه درځم تقریبا د اوس په حال روانېږم، نیم ساعت کې به دررسېږم. نو ما ورته وویل خو ته انډیوالانو تللی وې څنګه عاجل راځې؟ ویل چې بیا درلم بیا به خبرې سره کوو. نو دغه اخري تماس و چې د زما سره وسو نور اخوته لمبر بند سو. نو تر نن پورې لمبر بند دی، دا یو هفته تقریبا 10 ورځې کېږي چې زه ګرځم پسې. نو تقریبا په جرو کې ګرځم، په شیلو کې ګرځم، په لیرو کې ګرځم. زما د زوی معلومات نه کېږي چې حق او زما د زوی دغه د ایشانو په غاړه واخیستی چې دغه طالب او دغه مجاهد موږ په مزار شریف کې نیولې دی او موږ په بلخ کې په شهادت رسولې دی او نو د هغه شهادت عکسونه هم نشر کړل او د بندیتوب عکسونه هم نشر کړل. ټول نشریات پر غږیږي او زما आवाज څوک نه اوري، د زما مشکل څوک نه دغه کوي رخته حلوي. د زما د زوی معلومات نه راته کوي. نو که شهید وي خو جسد دی راکې، دا د الله حکم و، زه په دې باندې نه خفه کېږم. او که چېرته بندي وي باید د زما زوی د دې بنده په تبادله کې راخلاصي، ولې ځکه چې د ایشان دلته د مجاهدینو سره هم سته، د امارت سره هم سته، باید دا تبادل نظر وسی په دې باندې. د مشران حتی مولوي صاحب یعقوب چې وزیر دفاع دی، دغه سم دغه رقم نور مشران چې سرپرست د وزارت دی، سرپرست د وزیرانو دی، نو دغه رقم امیر المؤمنین فرید ازما आवाज باید ورسیږي چې د ازما مشکل ول نه حلیږي. زما کور ور واخستی، زما په کور کې خوراک او چشاک ورک سو، زما په کور کې مشکلات زیات دي او مشران کرا بدې دي خپل خوبونه کوي او زما आवाज اوري.